په حرم شریف کې یو خوبصورت زنانه چې ورو هغه د حرم شریف نه طواف وکاو یو بل زنانه هغه چې وته قتل نو دا زنانه وی چې زما باندې زنانه ته قتل نو زبو ته پسخیدم ما مو چې دا ور الله سمره حسن ورکړل دي او دومره تر او تازه ده چې د دې په مخ باندې د سره د غم د مصیبت هیڅ قسمه آثار په دې باندې تکاوت دا نخ کاری وې زه ولا ورغلم وې ماته نه تاسو کو چې تا چرته جوړ په دنیا کې غم او مصیبت نه دی لیدلې ځکه چې تا دا رنگت نه پته لګي دومره خوبصورت ہے دومره ښکلې وې هغه وې چې زه خپل کار کوم زه خپل کار کوم وې مال دا جواب راکو خو زه پس انخته او مچنا د زنانه خامخا چې څوک داسي ویني هغه ته اوپس کیږي نو به معلومات خامخا کوي وې زه پس شوی مو ته چې نه ما ته وې چې دا څه چلې تا دومره تر او تازه ولې پتا باندې سغم مصیبت ایس راغلی نه دي ته دومره تازه ولې او دومره الله حسن در کړی دومره خوبصورت ہے بس وی اخره کې هغه مجبور شو ماته وی کما ته خپل حالات بیان کړ غنا نو ته بدل تکي بده حرم شریف کې پجړا شو په ما باندې بری ترس راشي وی زنورم دغه شو ما کې دغه پیدا شو چې یاره دا خبره خوس ماته خامخا او کې ماته وته چې ته ماته وایا څه مسله ده وی ماته وی چې 13 پیرا داسې غټ اختر چې کم تیر شوی دی د غټ اختر ورځ وا او زمونږ ډیر د خوشحالو کورو زما درې زامنو او خاون مې او دوه مې لوریانې وې او لوریانې چې دي نو هغه واده شوی وي مونږ ډیر د خوشحالو جون تیرو زمونږ زما چې کله خاون د اختر ورځ شو نو هغه چیلي راوسته خو خپل بهترین هغه چیلی چې دین په خپل کور کې بزغه ذبح کو د قرباني ورځ و دغه تختر او دا هغه سرمن مرمن لري کړه غوخه ټک ټوکړه او بس وی هغه چې دین او سکار پسې دغه شو ته یار څه چل چو شو او ما دغه چیلی غوخه راوغست هغه ما باندې کړه او یو غټه پتیله کې مې باندې کړه او به مې پکې واچولې او پتیله مې باندې کړه وې زه په سکار باندې لګیا شوم وی زما دا دو زامن چې یو د غیږ یو ماشوم تقریبا او دو داسې لګ غټو وی هغه مشریز وی چې مې دین او هغه چې زما خاون چې کله هغه چیلې علالو نو هغه چاړې چې کوم وی هغه راواغسته په دې ورځو کې خلکو دا چړې تیری کړي وی هغه چړې راواغسته کله چې په چیلې علال کنو هغه چړې یو سیټ تکي خو دی وی زما دا مشر وی چې خاون خو مې بار وته وی دا هغه چاړه راواغسته او زما دا دویم نمبر وی چې دی وی دې داسې سملو او وی چې ګوره بابا چیلی داسې علالو وی هغه 13 چاړې ولا په دې مړې باندې راخ کله وی چې څنګه ولا په مړې باندې چاړه راخ کله د بس اخو کچا مړې وا بس مخ سره کټ شوی دا په هغه ځای باندې هغه په وینو کې لټ پټ پروتو بس وی دې چې دا حالت اوري چې دا خو ما خپل رور شه دی هغه حلال کو تاسو ته ګوره په دې کې دا خبره کوم په دې قربانو کې دا احتیاط خامخا کوي مونږ دا چړې او دا سيزونه استعمال کو د اختر پرواز باندې بیا به احتیاط سره چرته کیدو دا په داسې زینو کې دی چې برا په حفاظت یې ګوره دا واړه چې ودن رسی دا واړه کو تر رسی نو ګوره د دینه بیا ډېر غټ نقصان جوړیږي داسې قسمه دا ماشومان خو په دې باندې نه کنه جزا سکوما نو په دې کې تاسو لګي احتیاط کوئ وی کله چې زراغ لماغه ماشوم ما او کته په وینو کې لټ پټ پروتو وفات شوی او سور پروتو په وینو کې وی زماغه مشریز وی چې دا او قتل بس وی هغه د کور اوته او تختید وی مونږه داسې لګ فاصله کې زمونږ سره ځنګل غونته و دغه وی دې کې می خاون راغی هغه وی چې دا ولې ما چې د کشان چلو شو بس وی هغه وی زماغه مشریز وی پسی وته وی چې هغه پسی وته مشریز وی سره می دا یاره و چې یاره دا خامخا کو زور لم په ګوتون دی خو مام پری دینا هغه ځنګل طرف ته مخه کړی دا زماغه خاون و پسی ځنګل طرف ته تللی دی چې کله وی ځنګل طرف ته لاړو دا زوی مم دلته کې مړ پروت دی وی اغي ډیر وخت پکې تیر شو واپس رانغله زم واپس بارو وته ما وی چې زه بار وته ما چې وګرځیدم راوګرځیدم چې تنگ شوم واپس راغلم وی ما چې کوم پتیله په اور باندې اخی واغه کې ما غوخه باندې کړی و زماغه ماشوم زوی چې کم دی هغه په داسې په خپوسو باندې راغلی دی او هغه پتیلی ته چرته لاس ور چول ارسه چل چې کړي هغه غونډه پزان راغړول دا او پتیله کې دن نګیر شوی دی چې رااله منو هغه غون سوځیدل او هغه وفات شوی وی خلک چې کوم دي د علاقې خبر شو دماغه خاون پسې او زما په هغه مشری زوی پسې وګرځیدل خو هغه پیدا نکړو
وی خلک راغله ستړي شو چې یاره مونږ ته داسې اندازه لګي دا هغه ځنګل کې مونږ داسې د دغه معلومات داسې وشو چې یاره دا ستا د خاوند او زوی چې دی دا چېرته څه ځناورو خوړلي دي بس وی زما په کور باندې قیامت شو وی زما لوڼو ته چا خبر ورسو چې کومې واده وې چې ستا رور مشر رور ستا درې واړه وروڼه ستا پلار هغه ټول چې کوم دي نو وفات شوي دي دغه شان چل شوی دی هغې چې دا درناکه واقعه واورېده نو زما دواړه وروڼه چې کوم دي هغې ته एकदम چې خبر میلو شوی دی نو په دواړو باندې څه چل شوی دی یو په هغه ټایم باندې وفات شوه او بله چې ونه هغې پسې لږ ساعت پس وفات شوه دا غټ اختر ورځ او زما د کور نه شپږ جنازې ووتې شپږ جنازې او ته په دې کې وې چې په تا باندې څه مصیبت نه دی راغلی وی کله چې ما د هغې هغه کیسه واورېده او کهاني ما واورېده وی زما د سترګو نه بې اختیاره د اوښکې روانې وې ما وی چې الله تعالی دا څنګه زړه درکړی دی چې ته په دې کې هم د الله نه ګیله نه کې او راغلی او د الله د کور نه طوافونه کې او راغلی او په هغې کې هم الله رضا کې چې هسې نه په دې کې هم زما نه الله ناراضه شي وي ستا خو ډېر غټ زړه دی او ما نه خفه نه شي ما نه که ستا په باره کې یا تا ته داسې څه خبرې ختلي بعضې ټایم انسان خپل مصیبت یادوي چې دا ډېر زیات غټ دی خو هغه ته پته نه چې کله دی د بل چا مصیبت وویني یا واوري که نه نو ده ته پته ولګي چې اوهو شکر دی خدایه چې داسې مصیبت په ما باندې نه دی راغلی نو هر کله چې په تاسو باندې مصیبت راشي هر څومره سخت او غټ مصیبت وي په هغې کې الله طرف ته توجه پکار او د ژبې نه او د خولې نه داسې قسمه الفاظ نه دي ویستل پکار چې په هغې باندې زموږ نه الله خفه شي دې پسې به الله خامخا نرمي راولي راته به راولي چې سختي راولي ورپسې راته خامخا راځي